د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین او د کندوز ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو شتون د شمال ختیځ زون د 15 تنه ځوانانو د فراغت په مراسمو کې دا هغه ځوانان دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معاینت د فریلانسینګ پروګرام څخه فارغ شوي دي. دغه پروګرام 3 میاشتې وړاندې د ځوانانو د ظرفیت لوړولو او د کارموندنې په موخه پیل شو. د فریلانسینګ پروګرام خاص د دې لپاره ډیزاین شوی دی چې د افغانستان تحصیل یافته ځوانان وکولی شي چې د خپل تعلیم او تحصیل څخه په استفاده باندې په نړیواله کچه باندې کار وکړي. زما داسې ګمان دی چې دغه پروګرام که موږ په ښه شکل تطبیق کړو په افغانستان کې به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه موږ ډېره راکمه کړو او داسې یو پروګرامونه کولی شي چې موږ دغسې مشکلاتونه له داسې بیکاریو نه په طرف د کار راولي او ځوانانو ته دې ملت ته یو زمینه د کار برابره شي. یقینا موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. موږ یې هم ملاتړ کوو. په کندوز زون کې د تخار، بدخشان، کندوز او د بغلان ولایتونو د ځوانانو لپاره 3 میاشتنی یو پروګرام په مخه اچول شوی و چې فریلانسینګ او یا آزاد کاروبار په نام باندې و. هغه ځوانان چې د آنلاین آزادې سوداګرۍ پروګرام څخه فارغ شوي دي د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاینت څخه د دې پروګرام د ترسروي له بابته مننه کوي. خواست ما از امارت اسلامی است که همچنان که زمینه را به ما ایجاد کرد تا ما بتانیم که سه ما را مثلا اینجا با موفقیت سپری کنیم. همچنان ما مطمئن هستیم که انشالله میتونیم با دستخانه ما همچنان که با داشتن اینترنت ما میتونیم کار کنیم و همچنان خواست ما است که امارت اسلامی بتونه به دیگه جوانان همچنان فرصت را ایجاد کنه. دغه ځوانان چې د شمال ختیځ زون د 4 ولایتونو استازیتوب کوي په کندوز کې د ګرافیک ډیزاین، امازون او ویب پراختیا په زانګو کې د 3 میاشتو لپاره روزل شوي دي. دوی به هغه څه چې زده کړي په خپلو ولایتونو کې نورو ځوانانو ته انتقال کړي. ټول هدف دا دی چې دا پروګرام په ټول هیواد کې 100,000 ځوانانو ته انتقال شي.